د انګلیسي ژبې لوست خوږو اورېدونکو او د انګلیسي ژبې درنو مینوالو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ وئ. په همدې هیله دا د یو ځل بیا ستاسو خدمت ته حاضر شوي یو او د انګلیسي ژبې لوست په خپرونه پیل کوو. د نن درس نیو انټرکام بوک 1 پیج 29 نهویشتم مخ Listening 5 Listening اوریدل. Listen to each suggestion. Write the letter of the correct picture in interaction 4. Listen to each suggestion. هر یو پیشنهاد یا وړاندیز ته غوږ ونیسئ. Write the letter of the correct picture. د صحیح تصویر توری ولیکئ. in interaction 4 لکه interaction 4 یا څلورمه محاوره کې چې دي. دلته تاسو ته عکسونه درکول شوي دي. A. pool B. zoo C. concert D. lake E. park F. movie. زه تاسو ته یوه جمله لولم او تاسو هڅه وکړئ چې د هغې توری پیدا کړئ او په دې خانه‌خالي کې ولیکئ. 1. Let's go to a movie. Let's go to a movie. راځئ چې فلم ته ولاړ شو. 2. Let's go to the pool. Let's go to the pool. راځئ چې ډنډ ته ولاړ شو. 3. Let's go to the zoo. Let's go to the zoo. راځئ چې ژوبڼ ته ولاړ شو. زو ژوبڼ یا باغ وحش. 4. Let's go to the park. Let's go to the park. راځئ چې پارک ته ولاړ شو. Let's go to the lake. Let's go to the lake. راځئ چې جهیل ته ولاړ شو. Let's go to a concert. Let's go to a concert. راځئ چې کنسرت یا مجلس ته ولاړ شو. کنسرت د ټنګ ټکور مجلس یا د سندرو مجلس. اوس وګورئ تاسو چې ځوابونه څنګه لیکلي درست دي او که نه. 1. F 2. A 3. B 4. E 5. D 6. C. Now turn the page. Pronunciation. Pronunciation تلفظ. Repeat these words. دغه کلمې تکرار کړئ. Repeat تکرار کړئ. These words دغه کلمې. Repeat these words دغه کلمې تکرار کړئ. 1. Busy. Busy. بوخت یا مصروف. د انګلیسي ژبې یو مشکل یا ستونزه دا ده چې کومه کلمه چې په کومو تورو لیکل کیږي هماغسې لکه په پښتو او دري کې نه تلفظ کیږي. لکه دلته اس دی. اس زی تلفظ کیږي. یو ده. ای تلفظ کیږي دلته. بیزی. نو په تلفظ کې تاسو ډیر دقت کوئ. busy. 2. Study. Study. 3. Cleaning. 3. Cleaning.
4 minute 4 minute 5 sorry 6 number 6 number R په خیر د یوې کلمې یا لغات کې ډیر نه تلفظ کیږي، یعنی واضح تلفظ نه لري. حتی برطانویان یا انګلیسان یې بیخي نه تلفظ کوي. هغوی نمبر وایي. نمبر 7 doing معنا ترسره کول، یو کار کول. 8 kitchen دلته تی نه تلفظ کیږي. 9 Lisa Now repeat these sentences. اوس دا جمله تکرار کړئ. 1 He is in the kitchen. She is in the kitchen. She is in the kitchen. She is at a concert. Lisa's busy. Lisa's sorry. Lisa's cleaning. معنی ده 1 He is in the kitchen. دی په پخلنځي یا آشپزخانه کې دی. She is in the kitchen. دی په پخلنځي یا آشپزخانه کې ده. 3 She is at a concert. دی په کنسرت کې ده. 4 Lisa's busy. لیزا بوخته یا مصروفه ده. 5 Lisa's sorry. لیزا معذرت غواړي یا لیزا متاسفه ده. 6 Lisa's cleaning. لیزا صفائی کوي. Presentation 7 Present continuous statements with he, she. Summary A2 Present continuous statements with he, she. حال جاری زمانه ده. Statements بیانیه یا مثبت جمله دي. With he, she. په he او she سره. د دې خلاصې لاندیز په A2 یا د کتاب د اولی برخې په پای کې راغلی. Present continuous statements with he, she. حال جاری زمانه بیانیه with he, she په he او she سره. 1 This is Bob. دا Bob دی. He is studying math. دی ریاضی مطالعه کوي. د present continuous جوړښت څه ډول دی یا څنګه جوړیږي؟ subject یا فاعل هغه څوک دی چې یو کار تر سره کوي یا د هغې په اړه څه ویل کیږي، یا خپله کوم کار تر سره کوي او یا د هغې په اړه څه ویل کیږي. وروسته بیا to be verb یا د be فعل دی. د مفرد متکلم لپاره یا هغه څوک چې ویونکی دی خبرې کوي. I که چیرې مفرد یو کس وي، مثلا زه د ځان لپاره I چې زما ضمیر دی am be verb یا to be verb استعمالوم. لکه I am teaching
book 1. کچری دوهم شخص وی یا مفرد یا جمع یعنی مخاطب وی که یو کس وی یا ډیر نو are to be verb ورته استعمالوي یا ورته استعمالیږي لکه you are studying English. دا تاسو کولی شئ مفرد ته ووایئ، کولی شئ جمع یا ډیرو کسانو ته ووایئ. You are studying English. تاسو انګلیسي مطالعه کوئ. کچری دریم شخص مفرد وي third singular person دریم مفرد شخص یا دریم چې غایب کله کله هم ورته استعمالیږي غایب مفرد هغې دپاره is to be verb استعمالیږي د هغې لپاره is to be verb استعمال کړئ لکه دلته he subject is دلته د لنډون یا اختصار لپاره اپاستروفي یا د کوچنۍ علامه چې پاسه ګورئ دا استعمال کړي خو په حقیقت کې دا he is دی he subject is to be verb studying وروسته بیا د فعل سره ing علاوه کوو یا اضافه کوو study خپل یو فعل دی ing ورسره اضافه کوو study studying he is studying math دی د ریاضی په مطالعه بوخت دی یعنی عملاً اوس لګیا دی ریاضی لولي 2 This is Lisa. دا لیزا ده. She is calling Joyce. She subject یا فاعل is to be verb جمع فعل with ing فعل د ing سره She is calling Joyce. دی Joyce ته ټلیفون کوي 3 This is Ted. دا Ted دی. He is washing the dog. هغه سپی مینځي. This is Ted. دا Ted دی. He subject is to be verb washing wash plus ing یا جمع ing washing the dog 4 This is Liz. She is fixing the car. دی موټر ترمیموي. This is Tom. دا Tom دی. He is painting the kitchen. دی د اشپزخانې په رنګولو لګیا دی. 6 This is Adela. She is cleaning the living room. دا Adela ده. She is cleaning the living room. دی د استوګنې کوټه پاکوي یا دی د استوګنې د کوټې په پاکولو لګیا ده. Skill building 8 Tell about each picture as in presentation 7 دلته تاسو یو حال ساده جمله استعمال کړئ لکه په دې تیر کې This is Bob. دا حال ساده ده. فاعل جمع فعل او کله که ضرورت وي کمپلیمنت یا د جملې بشپړونکی یا آبجیکت. دا یو ساده یا حال زمانه ده. خو کله چې فاعل to be verb او بیا د فعل سره ing راشي نو بیا present continuous حال جاری زمانه جوړیږي. Tell about each picture as in presentation 7 1 This is Joyce. This is Joyce. هغه څه کوي په څه لګیا ده؟ She is washing the dog. دی د سپي په مینځلو لګیا ده. 2 This is Bob. هغه څه کوي؟ He is
fixing the car. هغه د موټر په جوړولو یا ترمیمولو لګیا دی. 3. This is Lisa. She is studying math. دی د ریاضی په مطالعه کولو بوخته ده. 4. This is Ted. هغه څه کار کوي؟ He is painting the living room. دا ستوګنې کوټه رنګ مالی کوي یا رنګ ورکوي. 5. Liz. This is Liz. هغه څه کوي؟ She is washing the car. موټر مینځي، د موټر مینځلو باندې لګیا ده. 6. This is Tom. He is cleaning the kitchen. He is cleaning the kitchen. Presentation 9. Present continuous questions and short answers with he, she. حال جاری زمانه ده، پوښتنې دي او لنډ ځوابونه په he او she سره. Is Joyce washing the dog? کله چې تاسو جمله سوالیه کوئ بیا څه کوئ؟ To be verb چې په present continuous کې استعمال شوی وي هغه د جملې په سر کې لیکئ. Is Joyce washing the dog? او په آخر کې بیا د سوالیه علامه. آیا جایس د سپي مینځلو باندې لګیا ده؟ Yes, she is. که چیرې غواړئ چې د present continuous جمله په سوالیه بدله کړئ to be verb د جملې په سر کې لیکئ او بیا په آخر کې د سوالیه علامه. Skill building 10. Skill building مهارت لوړول یا کاري وړتیا لوړول، ظرفیت لوړول. Look at each picture in skill building 8. skill building 8 ته وګورئ. هلته چې شپږ عکسونه دي. Pass. Ask and answer questions. پوښتنه وکړئ او پوښتنو ته ځواب ورکړئ. Student 1. Is Joyce washing the dog? آیا Joyce د سپي په مینځلو لګیا ده؟ Student 2. Yes, she is. هو، دی لګیا ده. 2. Bob. Is Bob fixing the car? Yes, he is. 3. Is Lisa studying math? Yes, she is. 4. Is Ted painting the living room? Yes, he is. 5. Is Liz washing the car? Yes, she is. 6. Is Tom cleaning the kitchen? Yes, he is. Now turn the page. Listening 11. Listen to each sentence and look at the pictures in skill building 8. Write the name of the person you hear about. Listen to each sentence. هرې یوې جملې ته غوږ ونیسئ چې جملې به زه درته ووایم. And look at the pictures او بیا تصویرونو ته وګورئ in skill building 8. skill building 8 چې په دې تیر مخکې وو. Write the name of the person. بیا به د شخص نوم ولیکئ. person شخص. You hear about چې تاسو د هغې په اړه واورېدل. تاسو غوږ شئ اوس. 1. She is washing the car. 2. She is studying math. 3. He is fixing the car. 4. She is washing the dog. 5. He is painting the living room.
6. He is cleaning the kitchen. تاسو کوشش وکړئ چې د سکیل بلډینګ 8 نمونه په دې خانه خالي کې ولیکئ. جملې یو ځل بیا زه تکراروم. 1. She is washing the car. 2. She is studying math. 3. He is fixing the car. 4. She is washing the dog. 5. He is painting the living room. 6. He is cleaning the kitchen. د انګلیسي ژبې لوست خوږو زده کوونکو زموږ د نن درس همدومره و. تاسو کوشش وکړئ چې راتلونکی درس یو ځل وړاندې له وړاندې د ځان سره ولولئ. تر هغې مو په لوی او مهربان څښتن سپارو چې بیا ستاسو خدمت